دا یو ځناور دی میخه ده د سوچ نشته دی خو بیا هم دا د خپل بچ کېدلو کوشش کوي او یو نه دی 4-5 ازمري دي او هغه رالګي او د دې نه دغه بچی ماتوي د هغې ریاکشن تاسو وګورئ څنګه په بیل انداز سره او په بیل ډول باندې د هغې د بچ کېدلو کوشش کوي تر خپله وسه ډېر کوشش وکړو او کوي لګیا ده یقینو که زه خو ډېر زیات خفه کړم چې د دې د مینه ما ولیدله چې خپل بچي سره څونه مینه کوي او یو نه دی اوس نور هم را روان دي تاسو وګورئ په دې ویډیو کې نور ازمري هم را روان دي او دا د هغه بچي د ماتولو کوشش کوي چونکې دا بچی چې کومه دی دا په دې وخت کې اوس پیدا شوی دی خو دا د پاسېدو هم نه دی خو دغه کچه غوښه ده او دا کوشش کوي چې زه دغه وخورم او ماتې کړم خو مور چې ژوندی نو چېرته به په بچي باندې تود سوری هم ونه شي نه بس اوس یې ګیر کړو ده وګورئ غوښې کو کچم بچی دی یو نه دی دا اوس وګوره د سر نه یې ونیو بیا ډېر کوشش وکړي چې زه یې بچ کړم خو اوس یې په مور باندې هم ورله شروع وکړله په ځان باندې نه ده خو بیا هم دغه بچی ترې راونیو هغه یې ترې راښ کړو دلته دا په ځان کړله او هلته یې بچی راښ کړو او هغې باندې لګیا شول نور اوس به دا دلته دا مور یې ماته کړي او هغه بچی یې ورله مات کړو مور وایي چې زه ژوندی یم نو څنګه به زما نه بچی ماتېږي قدرمنو کتونکو دغه ویډیو تاسو وکتله او ډېر زیات د خفګان ویډیو ده یقین وکړه خو په دې کې یو غټ عبرت پروت دی ستاسو دپاره د چا چې هم میندې ژوندۍ وي نو ډېر زیات قدر یې وکړئ مور همدغه مور ده چې په بچي باندې بغیر لالچ او بغیر سدو ځای نه خفه کېږي او هغه سره مینه کوي نو دا به هغه چا ته پته لګي نن د دغه ویډیو نه چې د چا میاندې نشته دي او هغه په هغه مور پسې څونه ګوتې مروړې څونه خفه دي چې آیا ما د دغې خپلې مور په ژوندینې باندې قدر کړی وی نو همدغه شانتې ویډیوګانو لپاره زموږ پیج لایک کوئ فالو کوئ او د خپلو میاندو ډېر زیات قدر وکړئ خوشحاله شئ ډېره زیاته مننه